د نن ورځې مهم تازه او هغه پیښې چې تر اوسه شاید خبر نه اوسئ. که غواړئ خبر شئ نو ضرور دغه ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو په ټولو پیښو باندې همدا اوس په یوې ویډیو کې خبر شئ. لومړی خبر د ملا برادر څخه دی چې د باب الحرام په نامه یوې مصري رسنۍ ادعا کړې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په کندهار کې د کابینې د 3 ورځنۍ غونډې وروسته د ملا عبدالغني برادر د ملا حسن اخوند پر ځای رئیس الوزرا ټاکلی دی. سرچینه دغه راز زیاتوي چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقاني د اوسنۍ دندې سربیره د رئیس الوزرا مرستیال هم ټاکل شوی دی. خو دا په داسې حال کې ده چې بیا وروسته د مصري رسنۍ دغه ادعاوې حکومت رد کړلې. د روسیې د ولسمشر خاص استازی زمیر کابلوف د یو پلاوي په مشرۍ نن پنجشنبه کابل ته راغلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امیر خان متقي له نوموړي سره لیدنه کړې ده او په سیاسي، اقتصادي، ترانزیتي او د سیمه ییزو اړیکو پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. له پاکستان څخه هم یو ډیر مهم خبر لرو، خو مخکې له هغې غواړم دا خبر واورئ چې د ملي جمهوریت غورځنګ مشر او پښتون سیاستوال محسن داوړ وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو بې برخې دي. هغه زیاته کړې ده چې د طالبانو د دې کارونو سره ملګري ملتونه او د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د طالبانو د اشغال د عادي کولو لپاره د لارو چارو په اړه فکر کوي. اوس هم له پاکستان څخه مهم خبر دا و چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو په یوې امنیتي پوستې تېره شپه وسله برید شوی دی. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې 3 پاکستاني عسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت TTP پر غاړه اخیستی او د 8 پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې ده. له چین څخه هم نن خبر راغلی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. په اخره کې هم دا خبر چې د هیبت الله اخوندزاده په مشرۍ د طالبانو حکومت د کابینې غونډه په کندهار ولایت کې ترسره شوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه 3 ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا او مرستیالانو په ګډون سرپرست وزیرانو او نورو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. نوموړي زیاته کړې ده چې په دغه 3 ورځنۍ غونډه کې د حکومت ولۍ، اقتصادي او امنیتي مسایلو ترڅنګ له خلکو سره د تعامل په اړه بحثونه شوي دي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، خو هغه راپورونه او ادعاوې بیا رد شوي دي چې ګواکې ملا برادر د ملا محمد حسن اخوند پر ځای رئیس الوزرا ټاکل شوی دی. مننه چې د سوله افغان یوټیوب چینل ویډیوګانې ګورئ، تر اخره ګورئ او لایک کوئ. ستاسو د لا زیات ملاتړ او همکارۍ په هیله په کومنټونو کې چې کوم تاسو موږ سره خپل نظریات، خبرګونونه او ویناوې شریکوئ، موږ ټول هغه لولو. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان ښه وخت ولرئ.